Hello dear friends, hope to be healthy, wealthy, all of you, and hope you are having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو د بګنر 1 کلاس په 20م درس کې د adjective پر دوه برخو باندې او په ځینو نوټونو باندې موږ تاسو خبرې اترې وکړلې. راځو موږ تاسو 28م درس په 28م درس کې موږ تاسو درې برخې د adjective لرو دا چې دغه درې برخې ته څه ویل کېږي، تعریفونه یې څه دي، د دې په هکله باندې خبرې کوو. ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه تعقیب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. او که دا ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. که څه نظر لرئ کولی شئ لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظرونه زموږ سره حتما شریک کړئ. فرسټ اف آل موږ تاسو راځو درېیمې برخې د adjective ته چې په درېیمه برخه کې موږ تاسو لرو numeral adjectives، عددي صفتونه موږ تاسو پښتو کې ورته ویلی شو. راځو definition ته. Definition: numeral adjectives show how many persons or things are named or in which position or degree a person or thing stands. راځو موږ تاسو په پښتو کې تعریفو. عددي صفتونه ښیي چې څومره اشخاص یا شیان په نظر کې نیول شوي دي، او یا دا چې یو شخص یا یو شی په کوم مقام یا درجه کې قرار لري. څه شو دې ته ویل کېږي چې شي عددي صفات. For examples, the mouth has 32 teeth. خوله 32 غاښونه لري. صحیح شو؟ نو دلته دا 32 څه شی دی؟ د عددي صفات دی چې په عددو باندې موږ تاسو یو شی بیانوو. صحیح شو؟ 32 غاښونه لري. صحیح شو؟ نو دلته موږ تاسو د غاښو صفات په څه شي باندې کوو؟ په 32 باندې. یعنې موږ تاسو غاښونه بیانوو په عددي صفاتو سره. صحیح شو؟ I have 2 books. زه 2 کتابونه لرم. نو 2 دلته څه شی دی؟ د عددي صفات دی. د څه شي صفات دی؟ د کتابونو. صحیح شو؟ موږ تاسو کتابونه بیانوو چې موږ 2 کتابونه لرو. صحیح شو؟ یا زه 2 کتابونه لرم. نو دلته 2 دلته څه شی دی؟ عددي صفات دی. راځو موږ تاسو څلورمې برخې د adjective ته. Demonstrative adjectives موږ تاسو لرو اشاري صفتونه. صحیح شو؟ لکه موږ تاسو څنګه چې ویلي وو چې demonstrative pronouns اشاري ضمیرونه، دلته موږ تاسو څه شی وایو؟ demonstrative adjectives اشاري صفتونه. Definition ته. Definition: demonstrative adjectives are those which are used before nouns and point out to a person, place or thing. صحیح شو؟ دا ډیفینیشن دی په انګلیش کې. موږ تاسو په پښتو کې اشاري صفتونه تعریفو. تعریف: اشاري صفتونه هغه دي چې له اسم څخه مخکې استعمالیږي او یو شخص، مکان او یا شي ته اشاره کوي. صحیح شو؟ دا په پښتو کې تعریف شو. Demonstrative adjectives are of 2 kinds. اشاري صفتونه په 2 ډوله دي. Definite demonstrative adjectives موږ داسې لرو معین اشاري صفتونه. صحیح شو؟ چې هغه دي this, these, the etc. صحیح شو؟ دوهم ته راځو indefinite demonstrative adjectives نامعین اشاري صفتونه. څه شي دي؟ a, an, that, those etc. راځو موږ تاسو پنځمې برخې د adjective ته. صحیح شو؟ په پنځمه برخه کې موږ تاسو لکه څنګه چې په پروناون کې مو درلودلو possessive pronouns. صحیح شو؟ دلته موږ تاسو لرو possessive adjectives. دا پنځمه برخه د adjective ده. صحیح شو؟ 3 برخې نورې پاتې کېږي چې په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ تاسو هغه 3 برخې ووایو. صحیح شو؟ راځو اخرنۍ برخې ته. possessive adjectives ملکي صفتونه. Possessive adjectives are those which are used before a noun and show position and ownership. موږ تاسو تعریفو ملکي صفتونه. تعریف: ملکي صفتونه هغه دي چې له اسم څخه مخکې استعمالیږي او ملکیت او یا مالکیت ښکاره کوي. صحیح شو؟ چې دا د چا ملکیت دی او د دې شي څوک مالک دی. دغه څه شي کوي موږ تاسو ته؟ دا موږ تاسو ته ښکاره کوي. For examples: that is my pen. صحیح شو؟ هغه زما قلم دی. دلته دا my څه شي دی؟ possessive adjective دی چې ملکیت کوي، یعنې زما دی. صحیح شو؟ ملکیت بیانوي. په دوهم مثال کې زه وایم that is
your teacup. هغه دی ستاسو د چای پیاله. صحیح شو؟ نو په دې ځای کې your یعنی ستاسو دلته څه شي کوي؟ ستاسو بیان کوي د مالکیت. صحیح شو؟ یعنی د هغه پیالې مالک تاسو یاست. نو په تیر درس کې مې هم دغه پوزیسیو اجکټیو مکمل په تشریحي ډول سره تاسو ویلی دی. که چېرته مو هغه ویډیو نه وي کتلي کولی سئ د پوزیسیو پروناونس سره مو یو ځای دغه ویډیو اپلوډ کړې ده، کولی سئ هلته درسره وګورئ او انشاءالله چې مکمل سر به مو ورباندې خلاص شي. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې. الله مو حافظ. ناصر شه.